خصوصي چارواکي د یادې پروژې په بشپړېدو خوښي څرګنده کړه او ویل د چراغونو په نصب سره ښار کې د تګ راتګ پر مهال اسانتیا رامنځته او ښار ته یې ځانګړې ښکلا ورزیاته کړه. د روشنايي پروژې هغه برخه چې په همدغې دوه نښو کې ترتیب شوې وه نن د ولس په مخ خدماتو ته وړاندې شوله. آینده کې انشاءالله د افغانستان اسلامي امارات او خصوصا د خوست ولایتي اداره هوډ لري چې په هر برخه کې هغه انکشافي کارونه وي د بسازۍ کارونه وي په هغې کې خپلې هڅې لا هم ګړندۍ کړي. د خوست ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي چې د دې پروژې هدف د ښاریانو لپاره د شپې مهال خوندیتوب د ښار ښایست او اسانتیا رامنځته کول دي. د دوی په خبره د خوست ښاروالۍ هڅه کوي چې د ښار د لا نور پرمختګ لپاره ورته پروژې هم پلي کړي. الحمدلله لکه څنګه چې د ښاروالۍ له اهدافو او مقاصدو څخه یو هغه د ښار ښکلا ده، نو موږ دغه د ښار په بېلابېلو برخو کې د دې لجنګ سیستم دغه فعال سو، نو ان شاء الله تعالی موږ کوشش کوو هڅه کوو چې ښار ته نور ښکلا هم سره ورکو. د خوست ښاروالۍ ریاست مسؤلین دغه راز وایي د دې پروژې ټول ټال لګښت څه باندې 15.8 میلیونه افغانۍ دی چې ټول ټال 140 پایې څراغونه پکې نصب شوي. د دوی په خبره یا د پروژې په انجنیري معیارونو برابرې او په غوره کیفیت بشپړې شوې. نوموړې پروژه چې ټول ټال تقریبا 14 میلیونه افغانۍ ارزښت لري، نو په دې سره به د ښار ټول واټونه، سړکونه، پیاده لارې او همدارنګه چوکونه روښانه شي او لله الحمد ان شاء الله په دې سره به تیاره شپه په رڼا ورځ بدله شي. دغه راز خوست ښاریان هم یاده پروژه ګټوره بولي او زیاتوي چې په دې سره به په اړونده برخه کې د ښاریانو ستونزې لا هوارې شي. د کوم لیټونه د سړکونه چې تاسو کې ځای دی ناکاموره روډ ده، د لیټونه دلته چې لګېدلي دي دا ډېر مهم رول لري په خوست بازار کې، ځکه چې د مخ فاملۍ دي د خلک کار وځي دلته دوکانونه د ښه ښکلې سودو شي، کاروبار چې خلکو کاروبار مخکې به شپږ بجو پره و، اوس دغه د شپې 11 بجې د 10 بجې دي کاروبار دغه چلان د دوکانونه لري دي. دلته چې موږ دغه کور شروع کړی دی مخکې خو لیټینه نه و، اوس الحمدلله اسلامي امارت ډېره هغه وکړه چې دلته موږ ته لیټینه په دا روډ نه ولګول او مخکې سودو ډېره کمه وه او اوس د لیټې سره انشاءالله د روډ یې پېښ شوی دی، لیټینه ولګېدل نو موږ سودو ډېره ورسره ښه شوي دي. دا یادونه ده چې له دې وړاندې هم په خوست ښار کې ښاریانو ته د اسانتیا لپاره ګڼې پروژې پلي شوي او په ځینو کار روان دی چې په نږدې وخت کې به بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.